عافیه صدیقي خو ستا خور نه ده ته چوپ ولې غواړم ځواب راکړه زندان ته څنګه ورسې منظور څه پیرې میشته په سوپ کښې داسې ډاډا ویلوړ وي لکه د ویلوړ چې ده نو دا پسډینه ټانګري مانګري څه دي دا خپل سیټ ته امین وزیر یو دا مهال د ضلع شمالي وزیرستان جنتي سیمې رزمک نه د توس سره د کیمرې د لیارې مخامخ شوی وزیرستان غږ خپرونه توس کسي پښتونخوا او د لر او بر د درددلي ولس د مظلومون اوز انقلابي شاعر ګیلامان وزیر صاحب د مسره نوستای نو ګیلامان صاحب مننه ده چې د میش سره په خورې شکشن واستي او خبرونه ریکارډ کوي ډېره زیاته مننه توسې ته او ټول لیدونکي کتونکي ته د لوی اختر مبارکي د زړه د تال نه خوشبخته ای چې د شمالي وزیرستان یعنی د قطبي وزیرستان په یوه تاریخي ټاټوبي چې میش کوچنی لندن ورته یایي پر ازماکش سره روغون ډېره مننه ګیلامان صاحب مینول خو د تو د شعر و شاعرۍ یقینا ډېر په تمه وي د ډېر وخت نه مو ته دوی میسیجونه کړل چې ګیلامان صاحب چېرې شي بیا رول ما که بې صبري سره د تو شعر و شاعري ته په تمه دي د وزیرستان غږ په سکرین اورېدل غواړي د وزیرستان غږ چې څومره هم ملګري میناول دي یار دینکي لیدونکي دي د ټولې نه لوی افغانستان مننه چې دوی د موږ غوښتنه کړې دو بایتونه دي چې دا چا رسوا کړه او جهان ته څنګه ورسېده د درد خبره و درمان ته څنګه ورسېده او وړې کیسې به وړه پرې سره خپل پوهېدو هغه وړه کیسه مشران ته څنګه ورسېده او په کومه ژبه دې فتوا راکړه کافر دې کړمه ستا اندازه زما ایمان ته څنګه ورسېده په کومه ژبه دې فتوا راکړه کافر دې کړمه ستا اندازه زما ایمان ته څنګه ورسېده او عافیه صدیقي خو ستا خور نه ده ته چوپ ولې عافیه صدیقي خو ستا خور نه ده ته چوپ ولې غواړم ځواب راکړه زندان ته څنګه ورسېده او کومه بلا چې موږ په درس جهان کې نه غوښتله کومه بلا چې موږ په درس جهان کې نه غوښتله هغه بلا وزیرستان ته څنګه ورسېده ډېر په زړه پورې ډېر په زړه پورې پرون یې زه بدنامولم خو نن خپل بدنام شو پرون یې زه بدنامولم خو نن خپل بدنام شو هغه ترمخی سړی څوک و مکمل بدنام ډېر ښه نارې پرې وشوې له اټکه تر کابله پورې نارې پرې وشوې له اټکه تر کابله پورې چا چې له خپله کوره غلې کړې هغه غل بدنام شو نارې پرې وشوې له اټکه تر کابله پورې چا چې له خپله کوره غلې کړې هغه غل بدنام شو خدایا هغه خلک رسوا غواړو په درس جهان کې د چا په خوله چې د پښتون د پګړۍ ول بدنام شو خدایا هغه خلک بدنام غواړو په درس جهان کې د چا په خوله چې د پښتون د پګړۍ ول بدنام شو وایي چې هر خوا اختر دی واړه خلک په سنگار لګیا دی خدا بدبخته سړی څوک دی په مزار لګیا دی او خدا دا کوم کام دی په خپل کور د ننه وژنې سره ورور له ورور غوښې غوڅوي او زوی په پلار لګیا دی او څوک چې زمونږ فریاد ته ګوري د غدار په سترګه زمونږ په مرګ کې د هغو خلکو روزګار لګیا دی څوک چې زمونږ فریاد ته ګوري د غدار په سترګه زمونږ په مرګ کې د هغو خلکو روزګار لګیا دی او ما چې ساتلی و د کور د حفاظت دپاره ما چې ساتلی و د کور د حفاظت دپاره زما د کور پر لوټ مار هغه څوکیدار لګیا دی ما چې ساتلی و د کور د حفاظت دپاره زما د کور پر لوټ مار هغه څوکیدار لګیا دی یو کدوه مین وي یا رکیب یا یې غماز بیلوي زما د یار پر بیلېدو باندې ریبار لګیا دی چې دوه مین وي یا رکیب یا یې غماز بیلوي زما د یار پر بیلېدو باندې ریبار لګیا دی نیم یې ژوندي تیر کړي دي او نیم یې مړه تیر کړي پر پښتنو ځوانانو داسې تور شامار لګیا دی او که د خپل حق غوښتنه جرم وي مجرم دی خلکو که د خپل حق غوښتنه جرم وي مجرم دی خلکو بیا خو غدار دی ګیلمان وزیر په جار لګیا دی او بېله ملګرو سړی نه یم او بېله ملګرو سړی نه یم جی تش په خبرو سړی نه یم او ننګ چې په وطن شي بیا مې وګوره زه خالي د غورو سړی نه یم ننګ
چې په وطن شي بیا مې وګوره زه خالي د غورو سړی نه یم او بر افغان مې هم د بدن وینه ده نه صرف د لرو سړی نه یم بر افغان مې هم د بدن وینه ده نه صرف د لرو سړی نه یم او لیکم ترانې په خوار مظلوم ولس یو مخ د سندرو سړی نه یم لیکم ترانې په خوار مظلوم ولس یو مخ د سندرو سړی نه یم او مل یم د کمزورو ګیلمن وزیر مل یم د مظلومو ګیلمن وزیر توف د زورورو سړی نه یم نو میشتو ستا په چار دو چې د وطن دار دو د وطن ناخواله په خپل کلام شرچل کی په زی دغه چې مقصد ویا شامیش دا زیوس نه ولی په دغه زیمیش بیا یواده که باد بمباری کی وینه په چار دو چې میشتو داس شعر شاعری وکي چې د میشتو د وطن دغه درد دل ی خلک تصویر په شروع ته تخشي ډیر ضرورت تی باید میش و دغشي ته خپل شعر ګلمن صاحب مخشتو کې تو غلې و چپ شوای و او هغه شاید برباد شو اویا کلا برباد شو آیا بیا د پتلین کې وخت هغه کتاب شه د اضافت کړلې یا د یو نوی کتاب د چپ کولې خو هغه کتاب دا سوچ د مو په ما بند نه و څنګه خوست ملګری وی د مو بایتینه دغه سره ټل کړی وی او یو هغه ټولګای زنه جوړه وکنه حالانکه په دمر لاند وخت چې کتاب لیکل زې چې کدا نوی مناسبت خپل شاعر سړای په پیږي نو مو پرتلین کې سوچ ورته کړای خو د مو کتاب په نظمینه باندې مشتمل وي نه مو ډیرای نظمینه دي چې زغ خپل نظمینه خپل مطمئن یا کني شاعر سړای کله د خپل شعر نه مطمئن نه وي خو د وطن د انزور د پیش کول په حواله باندې زغ نظمینه مطمئن یا مو چې اغه نه یواده سي ګلمن صاحب یقینا نن د انقلاب دور شي کله تو کتاب چاپ نشي نو داو د توي وا غلطي تر وطن او کمی ضرور وي زه او د لرو بر پښتون افغان ولس کلګه غشتنه دو چې زر نظر د تو کتاب دله خو کتاب چې سادو چای چې رضا پښتون اورور چې په یو وطن آباد شو تر څو بلکه غلل ترازه په دیوالونو او د امن وګدارانو ته خطر شو د سرونو لګیا دي شخوي ځان ته شیشه په دیوالونو او بدبخت پښتانه د کتابونو نه بیزار دي شاکر ورته لیکي بکی سه په دیوالونو نو په پښتون شدا بدبختی د جمیش کتابه ته ډیره توجه نه ورکاوي هغه په زمیش په فیسبوک شویل د امبولانس غونډه پوس کیس نه درې نه چار دو چمیش مطالعه وکي خپل جغرافیا و بجانی خپل روتلین کای مشتمالیم شي نو کتاب ان شاء الله وته اراده مې دوم چپ ان شاء الله زر نظر وچون کای مخایوین نو ان شاء الله چې د ګلمن صاحب کتاب چپ کول شي ټول ولسو په داسې خپل وانډه چوي یقینا کتاب ان شاء الله مینول زر نظر چپ کیږي تو سه مت میسجینه کړی وی چې د ګلمن صاحب نه د پښتنه ضرور وکا چې کتاب به مارکیټ ترسیو کنه ورسی نو ان شاء الله دا کوشش وزپه کا لازم اورا د مشوله چې ګلمن صاحب د زوه هڅو سره ان شاء الله چې کتاب چپ کیږي ګلمن صاحب ولسته پشرو شاعری مړ دی قربان مشور ته وای چې مړ دی زغپل یقینا مو درته وټول نوی شعري ناول ته ځکه چې تمیشته ډېر قدرمان یې کایونیم زوړ غزال په سرتلا هم بیا مانه ډېر دنیا سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده زموږ پښنا چا یو په دال خبره واه یو زریګا دنیا سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده زموږ پښنا چا یو په دال خبره تر پوزه یم راغلی د پنجاب له غلامینا د عدم تشدد ناره و هم له بېوسینا او په ډک زړه ورته وایم ترانې د امن مینې د کام مخ رړوم د ټوپک او د مرمینا په ډک زړه ورته وایم ترانې د امن مینې د کام مخ رړوم د ټوپک او د مرمینا او زما د کام په وینو یې غوټۍ دی رنګ دنګ بادار اوس بخی کرک راځي ستله وردینا زما د کام په وینو یې غوټۍ دی رنګ دنګ بادار اوس بخی کرک راځي ستله وردینا او په غرو کې د پښتون مست د تور پنجاب ګیدړې په غرو کې د پښتون مست د تور پنجاب ګیدړې یو ورځ به د افغان زمریان رنیسی د لکینا په غرو کې د پښتون مست د تور پنجاب ګیدړې یو ورځ به د افغان زمریان رنیسی د لکینا او چې ذکر پکې نه وي د وطن کام ګلمنه توبه مې د وینن سبا له داسې شاعرینا او نن یوه مجبور مخ په خبرګو دومره ووهه چې مړوند یې پرخه وینش ول بنګړي یې مات کړل دلته چې څومره میړني او غیرتي خلک وو که آزاد نشول غلامان نشول تندي یې مات کړل او د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مست شولې د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مست شوې چې راتلې د پښتونخوا د غروزمري یې مات کړل
راتلې د پښتونخوا د غروزمرۍ یې مات کړل او چې دا په نزړه شکرانه په ور پسې شه دا په نزړه شکرانه په ور پسې تر مطلبه یارانه په ور پسې شه په ور پسې شه او لپټه چې د ناموس یې په سر نه وي یاره داسې پښتانه په ور پسې شه او چې ډکېږي همیشه زمونږ په وینو چې ډکېږي همیشه زمونږ په وینو ملک ستا د خزانه په ور پسې شه او چې د حق په ځای کې پاتې چوپه خوله شي چې د حق په ځای کې پاتې چوپه خوله شي دا ملک دا مولانا په ور پسې شه چې د حق په ځای کې پاتې چوپه خوله شي دا ملک دا مولانا په ور پسې شه او ګیلمنه چې نګار در څخه لاړو یا رډنګه شه دنیا ډېره مننه ګیلمن صاحب هغه خپل شعر ذهن ته راغی چې څوک د چوکۍ په خاطر خپل ضمیر په پړی بند کړي څوک د چوکۍ په خاطر خپل ضمیر په پړی بند کړي څوک د وطن په نامه مړ شي زموږ داد واخلي میش ډېر وکتل چې د توس نه یې لیارې جدا کړلې او توس یې په میدونه پرېښولې دا انقلاب داسې شای دی مو بل ملګري تا ویلي وي دا خوړ چاواله رسیل ګاډ دا تی چې ډېرې بروس دا زون سره ګنګا خړی وخلی دا لرګي و کارستره کچرا زون سره وخلی داسې تیر یې د سارل دش بیا دا چې سمره هدف کراس کوي ورې دا کچرا پسې ډینه زنه پوتې کیږي اخري ته صفای به میدون ته وبزي صحیح شوله د میشن انقلاب زاغ داسې وچ د لکه بټیرون ته چې په ور اغزي شه پاټه خلاصه کې کوند خپل ځل ته ولر ورزي چې څوک غ په دغه وطن دردمن وي ولر وورتل په داشه د مفاد خلک روغلل د انفرادي ګاټه خلک روغلل بینه د سار یې راونه خو بس برې د خلک سایډ ته کیږي هغه صفا فیور چې کوم د کوم د وطن دوبګیر خلک تای اپ ګراوند پته کیږي نو داسې خو کمیش په اسلامي تاریخ هر کسي کده چې ګوبر اغده و د نسل منډیلا د تاریخي نه کسي په هر حال شه خاينین پوتې دی نبی علی سلام سره په سوب شه منافقون وی ټیک شولا دا شو د غنره انقلابیون سره په څنګ شه داسې خلک وی نو کوم ته په چار دو چې دای په داسې کاس پس نه وکس چې را پلون کې پښتین ته ژوندون غوښ خو بیا میژنه لیار بیل کړه پلون کې ګوره چې کله به جمع تشمیشته امام مخششي بیا میش کله په سوب شه په څنګ مخ نه اړوي چې تراس کا چپلون کای ټیټ سکا غاښ حالانکه په زرګینه مجمعوي خو چې امام ټیټېږي میش ټول ټیټېږي چې امام چګېږي میش د میش امام واحد مشر منظور پښتین دی چې آل یار بدلوي کوم ته بچار دو چې زړی نه مړه کو چې مشر منظور څه پیره میش ته په سوب شدا سه ډاډا ویلوړ ویل کا دا ویلوړ چې نو د پسډینا ټانګري مانګري څه دی دا خپل سیټ تدریمي په داشه کوم ته قتل نه دی بچا یو مقطع ذهن ته راغله چې امین وزیر نور بڅوک د وطن غم ژړوي امین وزیر نور بڅوک د وطن غم ژړوي مونږ شاعران چې د سرو شونډو په ستایلو بوخت یو دردېدلي ولاس ترجمان شاعر ګیلمن وزیر صاحب چې میشته وخت روکه ټایم یې روکه میژه پیرا ټیم مننه کی که ژوند وفا وکړله یو ځل بیا د ده سره میش خپرونه کی وخت په وخت چې بیا د کیمرې مخ توستر دریمي د خپل ګرون خوږه ملګري ولما ګیلمن وزیر په شمول امین وزیر درنه غوړي اجازهات د خدای په امان